چوپتو او کړکۍ کې به چې راښکاره شو نو مسجد به ورته ټول ښکاره کېده. نو په حدیث صحیح کې راغلی وایي کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم الستاره ده، نبی صلی الله علیه وسلم پرده چې کوم ده په آخري عمر کې هغه لرې کړه. والناس صفوف خلف ابي بکر، خلق په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ولاړ دي، هغه امامت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چونکې امر کړی چې تاسو ابوبکر ته چې خلکو له امامت ورکوي، زه نه شم دروتلی. او چې کله خلکو سلام وګرځاو، نبی صلی الله علیه وسلم لا کړکۍ نه ورته خطاب کوي، آخري وخت ته ویل ایها الناس، اے خلقا، انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة. د نبوت د زیرونه بل شی پاتې نه دی سوا د ښایسته ښایسته خوبونو نه. نبوت سلسله ختمه، د نبوت زیري چې دي مخکې به وحي وه، اوس نبوت سلسله ختمه شوه، صرف اوس پاتې سري ښایسته ښایسته خوبونه پاتې دي. یراها المسلم او ترا له، چې مسلمان په خپله ځان له ویني یا بل څوک له ویني، بل څوک په خوب کې ویني. دی ویل الا و انی نهیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار زه ګورې منع کړی شوی یم، الله زه منع کړی یم چې زه په رکوع کې په سجده کې قرآن نه لولم. ګورئ اما الرکوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. هر چې رکوع ده په دې کې د خپل الله تعظیم بیانوئ، او هر چې سجده ده نو په دې کې ډېرې دعاګانې غواړئ. کوشش کوئ په دعاګانو کې، ځکه ډېره لایقه ده چې الله به ستاسو دپاره دعاګانې قبلوي. د سجدې په حالات کې دعاګانې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، قرآني ادعیه دي، په نیت د دعا به یې لولې، هغه لوستلی شي ته بلکل. سجده باندې پرېوتې د شپې په مانځه کې یا په نفلي منځونو کې یا په فرضي منځ کې دغه دعاګانې وې وه که نه. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا پکې ویلی شي، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، دا هم پکې ویلی شي. نور هم پکې ډېر شي الفاظ ویلی شي، حدیثو کې چې کوم راغلي دي، مرضونو په باره کې ویلی شي، حاجتونو په باره کې ویلی شي، هر شي باره کې ویلی شي، ډېر شي دعاګانې پکې دي. او د هغې یو علت بل حدیث کې راغلی دی، صحیح مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. بنده چې خپل رب ته ډېر نږدې وي نو دا په حالات د سجدې کې ورته ډېر نږدې وي. په حالات د سجده کې دا بنده د خصوصي تعلق د الله سره یو، الله ورته ډېر خوشحاله ده. د لحاظه په دې کې تاسو دعاګانې ډېرې زیاتې غواړئ په سجدو کې. موږ خو صرف یو ټکی زده کړی دی، سبحان ربي الاعلی، نور تا خو څه نه دي یاد. دا هم ټیک ده، هم د نبي نه نقل دي، دا صرف اذکار دي، دعاګانې به کې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي، سبحان قدوس رب الملائکة والروح، نور هم دعاګانې به کې غوښتلی شي. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاقسام. یا الله زه په تا سره پنۍ غواړم د برګي مرض نه، د جذام نه، د لیونتوب نه، من سیء الاسقام، او د ناکاره مرضونو یا الله زه پنۍ غواړم. دا ته غواړه بیرې تا ته ناکاره مرضونه ورسېږي که نه. لہذا د سجدې په حالات کې دعا وغوښتل دا ډېره زیاته قبلېږي. درېیم ځای چې دعا پکې ښه قبلېږي هغه د اذان او د اقامت منځ کې. اذان کله وشي او د اقامت پورې څومره ټیم دی، په دقه دوران کې دعاګانې ځان له واړئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامه. امام ابو داود، امام نسائی دا روایت نقل کړی، مختلف سندونو سره روایت د نسائی بالکل صحیح الاسناد. ابو داود پر روایت باندې سلاسل کلام شته، لیکن نسائی روایت بالکل صحیح. لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامه، د اذان او اقامت منځ کې دعا نه رد کېږي، دا د نبي وینا ده. خو چې کله سړی دعا غواړي، زه اول جومات ته راځم نه، نو زه خو ګړۍ ته ګورم، زه خو د ګړۍ تابع یم، ګړۍ ته ګورم، په کور کې به ناست یم، فیسبوک به کومه یا بل څه په ګن بلا کې اخته یم، نو ګورم به ګړۍ ته چې ګړۍ کې بس یو منټ پاتې شو، یا برزر به جومات ته رامنډه کم، او یا به کله به کېږم زه مړه یو رکات رسولی شم، لږ راشه مخکې راشه، یو 10 منټه مخکې راشه، یو پاو ساعت مخکې راشه، مونځ وکئ، 2 رکاته مونځ وکئ، بیا د اقامته پورې دعاګانې غواړه، الله به دعاګانې قبلوي. وایي زه دعا کوم زما دعا نه قبلېږي، نو ته په کوم ټیم کې دعا کې؟ بیا ټیمونو کې دعا کې، نو کله قبلېږي کله نه قبلېږي. اذان او اقامت منځ کې دعاګانې غواړه.